سلامونه او احترامات دوستانه، یو ځل بیا اسماعیل سایار د خپل یوټیوب باجوړ نیوز چینل له طرف نه تاسو سره مخاطب یم. امید لرم چې تاسو به ټیک ټاک خوشحاله او د ژوند په مزو کې وئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به موږ د فیسبوک په آی ډي خبره کوو چې آیا موږ به د فیسبوک آی ډي څنګه جوړو. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زما ستاسو نه یو وړوکی غونته ریکویسټ دی، که چېرې تاسو زما چینل نه یې سبسکرایب کړی نو زما چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ نشان ووهئ چې د دغسې معلوماتي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته مخکې در رسي. نو راځئ چې زه تاسو ته وښایم چې تاسو به د فیسبوک آی ډي په خپله څنګه جوړوئ. نو د ټولو نه مخکې به تاسو خپل د فیسبوک اپلیکیشن کولاو کړئ، او چې اپلیکیشن هم کولاو کړو نو لاندې تاسو ته کریټ نیو فیسبوک اکاونټ چې کوم ښکاري په دې به کلیک وکړئ. نو بیا به تاسو ته دغه شانتي دویم پیج کولاو شي. نو په دې شنه کرښه کې چې دا نیکسټ کوم ښکاري نو تاسو به دا دباو کړئ. چې تاسو نیکسټ دباو کړئ نو تاسو ته به دریم آپشن کولاو کړي. په دریم آپشن کې به تاسو فرست نوم ولیکئ او بیا به لاست نوم ولیکئ. چې لاست نوم تاسو څنګه ولیکئ نو بیا به دلته په دې نیکسټ باندې بیا کلیک وکړئ. چې تاسو څنګه دا نیکسټ دباو کړئ نو تاسو ته به څلورم آپشن کولاو شي. په څلورم آپشن کې به تاسو ډیټ آف برت ولیکئ، یعنی تاریخ پیدایش به ولیکئ. چې تاسو کوم تاریخ پیدایشي هغه به ولیکئ او دلته به بیا په نیکسټ باندې کلیک کړئ. نو بیا به تاسو ته پنځم آپشن کولاو شي. په پنځم آپشن کې به تاسو خپل جنډر سلیکټ کړئ چې تاسو د آی ډي د جنۍ په نوم جوړوئ او که د هلک په نوم. نو که د جنۍ په نوم یې جوړوئ نو په اولني به ټیک مارک وکړئ، او که د هلک په نوم یې جوړوئ نو په دویم به ټیک مارک وکړئ او بیا به په نیکسټ کلیک وکړئ. نو بیا به تاسو ته دغه شانتي شپږم سټیپ کولاو شي، او په شپږم سټیپ کې به دلته خپل نمبر ولیکئ. په کم نمبر باندې چې تاسو آی ډي جوړول غواړئ نو هغه نمبر به دلته ولیکئ. خو یاد ساتئ تاسو چې کله هم دلته خپل نمبر ورکوئ نو کولاو نمبر ورکوئ، ولې چې په دې نمبر به یو او ټي پي کوډ راځي او هغه کوډ ستاسو د دې فیسبوک د آی ډي لپاره ډیر ضروری دی. نو چې نمبر تاسو ولیکئ نو بیا به مخکې لاړ شئ اووم پیج ته. په اووم پیج کې به دلته تاسو خپل پاسورډ ولیکئ، یعنی د خپلې طبې پاسورډ به دلته ورکئ. نو بیا به ځان سره دا پاسورډ په کاغذ او یا بیا یاد کړئ، ځکه چې تاسو بیا کله آی ډي کولاوئ نو دا پاسورډ به ستاسو په کار راځي. نو بیا به نیکسټ ووایئ او د نیکسټ نه پس به دلته سکیپ ووایئ او دلته به ساین اپ به وکړئ. نو چې ساین اپ هم وکړو نو تاسو ته به مخکې پیج کولاو شي، یس فایند مای اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. نو بیا به تاسو ته بل آپشن کولاو شي، او چې بل آپشن تاسو ته کولاو شي نو په دې دویم نمبر کرښه کې نو کریټ نیو اکاونټ دا به دباو کړئ. نو بس بیا به ستاسو د فیسبوک آی ډي جوړه شي او لږ انتظار به وکړئ. نو دلته به خپل پاسورډ سیو کړئ. چې پاسورډ تاسو څنګه سیو کړئ نو بیا به دلته کو جیمیل کې سیو کوئ، ټیک ته کو نه سیو کوئ نو بس سکیپ به کړئ او دلته به خپل نمبر او پاسورډ سیو کړئ او دلته به په دې دویم نمبر کرښه باندې چې کوم دی کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو ته یو کوډ راشي، چې څنګه تاسو ته کوډ راشي نو هغه کوډ به تاسو دلته ولیکئ. په میسج کې به تاسو ته کوډ راشي نو هغه کوډ به دلته ولیکئ، او چې میسج دلته 2-3 منټه کې رانغلی نو بیا به تاسو په دې سینډ اس ام اس اگین باندې به کلیک وکئ نو تاسو ته به میسج راشي. نو چې تاسو دلته څنګه کوډ ورکئ نو بیا به لږ انتظار وکئ. نو تاسو ته به مخکې سټیپ کولاو شي. چې مخکې سټیپ تاسو ته څنګه کولاو شي نو دلته به په ایډ پکچر باندې کلیک وکئ نو تاسو به ګیرلۍ ته لاړ شئ او په ګیرلۍ کې به د خپلې تبې تصویر خوښ کړئ او هغه به په فیسبوک پروفایل باندې ولګوئ او دلته به سیو کړئ. نو چې تاسو څنګه خپل پروفایل سیو کړئ نو بیا به تاسو له مخکې سټیپ راشي او په مخکې سټیپ کې به تاسو 5 کسان ایډ کړئ، فرینډ به کړئ، او کو نه فرینډ کوئ نو سکیپ به کړئ. نو دا وه د فیسبوک د جوړېدلو اسانه طریقه.
ان شاء الله د یو نوي ویډیو سره به یو ځل بیا زه ستاسو سره مخاطب کیږم. تر هغې دنه غواړم اجازت د لوی الله په امان.